خوشحالي په کومو شیانو راځي؟ یعنې څنګه کولی شو چې موږ ځان خوشحاله کړو؟ اول د قرآن کریم تلاوت کول، دویم 5 وخته لمونځ کول، دریم د خدای پاک شکر ادا کول، څلورم د غریبانو او مجبورو خلکو سره مرسته کول، د ګناهونو توبه ویستل، د مور او پلار سره ښه سلوک او نورو خپلوانو سره خپلوي کول، د سهار په وخت کې سورت یاسین او ماښام په وخت کې سورت واقعه تلاوت کول، د ثواب په خاطر یې له نورو ملګرو سره شریک کړئ. زه ستاسو ورور، ستاسو ملګری امان لاجبرزی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.